السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمان ما او لیټ شو نن د اختر دویمه ورځ ده. زما له طرف نه ټولو پښتنو ته، مسافرو ته، لر او بر چې څومره هم پښتانه دي ما ګوري، زما له طرف نه هغو ټولو ته د غټ اختر ډېره ډېره مبارکي هغو ته وایم او انشاءالله زه دعا وګویم چې ستاسو په ژوند کې او زمونږ د ټولو په ژوند کې دي هم دغه شانتې خوشحالیانې همیشه راشي او موږ دغه شانتې خوشحالیانې دې ومانځو. د قربانۍ اخترو او خپل ستاسو چې څومره هم مطلب آس پاس کم خلک دی، مطلب ستاسو ګاونډیان دي یا ستاسو چې کوم پړوسیان دي، هغه ټول تاسو په دې کې بالکل هیر نه کوئ پرې خپله غوښه کې. ولې چې دا چې دی نو موږ له لکه داسې نه دي کول پکار چې موږ غوښه چې دغه صرف په فریجونو کې جمع کړو یا موږ صرف هغه په دغه کې جمع کړو، په ځان سره کېږدو او هغه موږ را روان 2 میاشتې 3 میاشتې کې خورو. نو مهرباني وکړئ دا غوښه غریبانانو او چې کوم دغه خلک دي هغو لپاره دا غوښه هغو ته ورسوئ او هغو له پکې ډېره زیاته حصه وکړئ. انشاءالله بیا به راځم، بیا به تاسو سره میلاویږم. د خدای په امان.